الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یوه ښځه خپل میړه سره بد اخلاقي کوي او د خپل میړه بې ادبي کوي او هغه خوشحال نه ساتي او تکلیف ورکوي جنت کې چې الله پاک کومې حورې دې مسلمان ته مقررې کړي هغه حورې ورته وایي لا تؤذیه قاتلک الله الله دې مړه که دې سړي ته تکلیف مه ورکوه دا خو تا سره میلمه دی او دی موږ ته را روان دی الله دې تا مړه کړي ته ولې دې سړي ته تکلیف ورکوې دا خو موږ ته را روان دی دا خو یو سوره دی تا سره میلمه دی یو سوره دی تا سره دی دی خوشحاله ساته نو ښځې ته دا پکار دي چې د خپل میړه احترام کوي د خپل میړه عزت کوي اولاد ته د خپل پلار د احترام درس ورکوي اولاد ته دا ووایي چې د خپل پلار احترام وکوي د خپل پلار عزت وکوي د خپل پلار قدر وکوي او خپله د میړه قدر او عزت کوي نو میړه به د ښځې خیال ساتي ښځه به د میړه خیال ساتي دا د اسلام تعلیم دی چې الله وجعل بینکم موده ورحمه الله ستاسو په منځ کې یعنې د ښځو او د خاوندانو په منځ کې محبت او مینه او رحمت الله اچولی دی چې دا کورونه په دې طریقه باندې آباد شي غربیان امریکایان د اسلام دښمنان او د بشر د حقوقو ټیکهداران دا ښځې ګرمۍ او مستې خاوندانو سره ورانوي کورونه ورانوي دی په امریکا کې په غرب کې کورونه وران شوي ښځه د خاوند نه بېزاره ده خاوند د ښځه نه بېزاره دی په غرب کې د بشر د حقوقو ډنډورچیان پښتنه تک موږ کوو چې د انسان د حقوقو د بشر د حقوقو ډنډورچیانو د شیطان نمایندګانو د ابلیس حکمونو خورولو والا د شیطان او د ابلیس نمایندګانو په ځمکه کې تاسو ته د فلسطین ښځې نه ښکاري چې قتل کېږي د هغې د بشر حقوق څه شو تاسو ته د افغانستان ښځې نه ښکاري چې قتلیږي او بمباریږي دا د بشر حقوق څه شو او د شیطان او د ابلیس نمایندګانو موږ ته دا وایي چې په مغرب کې ښځو ته تاسو کوم حق ګټلی د هغه حق د ګټلو نه پس په کورونو کې محبت شته د ښځو او د خاوند مینه شته د ښځې او د خاوند محبت شته دی هغه ځای کې موږ ته دا ووایي دا جواب راکوي اسلام دا نه غواړي چې ښځه مسته کړي اسلام دا نه غواړي چې ښځه مسته کړي اسلام دا نه غواړي چې سړی مست کړي او کورونه وران کړي ښځه به د سړي حق خیال ساتي او سړی به د ښځې د حق خیال ساتي کورونو کې به مینه وي محبت به وي اتفاق او اتحاد به وي په مینه او محبت کې به لورګانې او بچي او هلکان لویږي او ښایسته کورونه به آبادي زه خپلو خویندو ته دا نصیحت کوم چې زه د سړیو دفاع نه کوم او حق بیانوم او حق وایم ای زما خویندو ای زما میندو ای زما بچو تاسو خپل کورونه مه ورانوئ د خپلو سړو بېعزتي مه کوئ د خپلو سړو بېادبي مه کوئ خپلو سړو سره مینه وکئ محبت یې وکئ احترام یې وکئ عزت یې وکئ او خپل کورونو کې مینه او محبت پیدا کړئ د غربیانو خبره ونه منئ د شیطان خبره ونه منئ خپل کورونو کې مینه او محبت پیدا کړئ کورونه آباد کړئ مغرب کې کورونه وران شوي خانداني نظام تباه شوی تاسو زموږ د افغانستان خانداني نظام مه تباه کوئ او سړو احترام وکئ او سړو ته موږ دا نصیحت کوو د عالمانو په طور باندې او د دین د نمایندګانو په طور باندې چې ای سړو د خپل ښځو حقوق ورکوي د هغې قدر وکوي هغې سره احترام وکوي خپل کورونه جنتونه کوي او خپل کورونه د مینې او د محبت ګوارې کوي او خپل کورونه د مینې او د محبت مرکزونه کوي موږ د عالمانو په حیثیت باندې درته دا وایو که تاسو د غربیانو خبرې ومنرې او د بېدینه خلکو د بېدینه افغانانو چې د غرب نمایندګان دي د غرب ایجنټان دي د شیطان او د ابلیس ایجنټان دي ای ځوانانو او ای پیغلو که تاسو د دې خبرې ومنلې افغانستان به تباه شي خانداني نظام به تباه شي کورنی نظام به تباه شي او دا د مینې او د محبت کومه ټولنه او نظام چې دی دا به تباه او برباد شي او د تباهۍ او د بربادۍ او د هلاکت سره به مخامخ شي د تباهۍ او د بربادۍ او د هلاکت سیلاب در باندې را روان دی خړ سیلاب د دې خړ سیلاب نه ځان وساتئ د قرآن لمن کې پناه واخلئ د اسلام لمن کې پناه واخلئ او د الله د دین په لمن کې پناه واخلئ اوس د آیتونو ترجمه کوو چې کوم بیان شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په دې آیتونو کې وګورئ چې الله د ښځو هم ذکر کوي او د سړیو هم ذکر کوي قرآن کې یو صورت الله د ښځو په نوم باندې نومولی النساء سورة النساء د ښځو صورت او دې آیات کې الله د ښځو هم ذکر کوي او د سړو هم ذکر کوي الله پاک ته دواړه برابر دي دواړو باندې الله مهربان دی ان المسلمین والمسلمات الله فرمایي بېشکه مسلمانان سړي والمسلمات او مسلمانان ښځې والمؤمنین او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمن ښځې
والقانتین د الله ته تابعدار سړي والقانتات او الله ته تابعدار ښځې والصادقین والصادقات رښتیا ویلو والا سړي او رښتیا وینا کوونکې ښځې والصابرین والصابرات صبر کولو والا سړي او صبر کولو والا ښځې والخاشعین والخاشعات الله ته عاجزي کوونکې سړي الله ته عاجزي کوونکې بیبیانې والمتصدقین او صدقه ورکولو والا سړي مال ورکولو والا د الله په لار کې مال ورکولو والا سړي والمتصدقات او د الله په لار کې مال ورکولو والا بیبیانې او ښځې والصائمین والصائمات روجهدار سړي او روجهدار ښځې والحافظین فروجهم هغه سړي چې د خپلو شرمګاونو حفاظت کوي زنا او بدي نه کوي د خپلې ښځې نه او د خپلې ماندنې نه بل خوا نه ګوري خپل ښځه باندې نظري والحافظات او هغه بیبیانې او هغه ښځې چې د خپل شرمګاه او د خپل ځان حفاظت کوي او د خپل سړي نه بل چاته نه ګوري د خپل سړي نه بغیر بل چا سره مینه او محبت نه کوي سترګې په خپل سړي باندې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات او هغه سړي چې الله ډېر یادوي والذاکرات او هغه بیبیانې چې الله ډېر یادوي د الله ذکر کوي منځونه کوي تهجدونه کوي د قرآن تلاوتونه کوي اعد الله لهم مغفره واجرا عظیما الله دې ټولو سړیو ښځو ته الله تیار کړی دی په خپل دربار کې بخنه الله تیاره کړې ده مغفرت الله تیار کړی واجرا عظیما او الله دې ټولو ته لوی اجر تیار کړی دی ټولو ته به الله اجر ورکوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة یو مسلمان سړي تم روان دي ولا مؤمنة او مسلمان ښځې تم روان دي اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله الله او د الله پیغمبر دی او کار فیصله وکړي ان یکون لهم الخیرة من امرهم چې بیا د الله او د الله د پیغمبر د حکم او د هغه د امر په مقابل کې خپل رای او خپل حکم استعمال کړي سړي تم روان دي چې د الله او د پیغمبر د خبرې مقابل کې خبره وکړي ښځې تم دا روان دي چې د الله او د الله د پیغمبر د خبرې مقابل کې خبره وکړي نه مسلمان سړی او مسلمان ښځه چې الله او د الله پیغمبر څه ویلي دي هغه ته سر ټیټوي او عاجزي کوي د الله پیغمبر حکم ته ومن یعص الله ورسوله څوک چې د الله او د الله د پیغمبر نافرماني وکړي ښځه که سړی فقد ضل ضلالا مبینا هغه په څرګنده ګمراهۍ باندې ګمراه شو په څرګنده ګمراهۍ باندې ګمراه شو چې څوک د الله او د پیغمبر تابعداري نه کوي اصلي شی د الله او د الله د پیغمبر تابعداري کول الله رب العالمین دې په دې وطن کې یو صحیح اسلامي نظام په ټوله دنیا کې قایم کړي چې د ښځو حق هم ورکړي او د سړو حق هم ورکړي ټول شی ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین